سلامونه د ریحان نیوز میډیا قدرمنو کتونکو پام راړوم د نن ورځې مهمو او وروستیو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان وایي د پنجشیر پر لور یې پرمختګ کړی خو له جګړې پرته. طالبان وایي چې وسلوال یې د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پنجشیر خواته د پرمختګ په حال کې دي خو تر اوسه یې پر وړاندې جګړه نه ده شوې. دی وایي زموږ ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ له لارو د پنجشیر خواته پرمختګ کړی دی. نږدې شوي دي خو تر اوسه له کوم نښتې سره نه یو مخامخ شوي. ښاغلي مجاهد که څه هم وویل چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي خو یادونه یې وکړه چې د طالبانو ځواکونه باید هلته دیروي. احمد مسعود وایي له طالبانو سره خبرو ته هیله مند دی. د طالبانو د مخالفې وسلوالې ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نه شوه د وسلوال جګړې ته چمتو دي. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی دی په پنجشیر ولایت کې له خپل مرکزه رویټرز خبري اژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي دی غواړي طالبان په دې پوه شي چې خبرې د پرمختګ یوازینۍ لاره ده او ټینګار یې وکړ چې د جګړې بیا پیل نه غواړي خو زیاته یې کړه چې که طالبان د پنجشیر د نیولو هڅه وکړي نو دفاع ته چمتو دي. دی وایي زه په خپل مرکز کې او په پنجشیر دره کې په خپل پناه ځای کې یم. د پنجشیر خلک خورا زیات متحد دي او غواړي چې د هر راس استبدادي رژیم پر وړاندې دفاع، مقاومت او جګړه وکړي. احمد مسعود ویل چې په تیرو څو ورځو کې د بغلان ولایت په 3 ولسوالیو کې جګړه د کسانو نه بلکې د دې سیمې وسلوالو د طالبانو د بېرحمیو پر وړاندې کړې ده. ښاغلي مسعود په کابل کې د بېلابېلو قومونو په ګډون د یوه ټول شموله پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او ویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې یو مستبد رژیم په رسمیت ونه پیژني. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د کډوالو د وتلو د مخنیوي غوښتنه کړې. ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستانه د کډوالو د وتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښایي افراطي وسلوال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي. د زمري په 24مه په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته ورځو کې زیات شمېر خلک د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې په دې هیله راټول شوي چې له افغانستانه ووځي. ښاغلي پوتین پرون یکشنبه د زمري په 21مه د واکمن ګوند واحد روسیې له چارواکو سره په کتنه کې وویل لویدیځ هیوادونه غواړي دا کډوال مخکې له دې چې د امریکا او نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي په موقت ډول د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. خو ښاغلي پوتین پوښتنه وکړه چې په دې کډوال کې به کوم خلک وي او د هغوی تشخیص به په څه ډول کیږي. په همدې حال کې ټاکل شوي چې د ډله ییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشران نن په یوه غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې سازمان کې چې مشري روسیه کوي د پخواني شوروي اتحاد یو شمېر هیوادونه غړیتوب لري. د سوداګرۍ خونه وایي پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 50 سلنه لوړه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي وایي چې له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانه اونۍ کې په سلو کې 50 سلنه لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي پرون یکشنبه د زمري په 21مه ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د بانکي سیستم د شنډېدو او د پیسو په لید کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. ښاغلي الکوزي همداراز په روانه اونۍ کې له پاکستان سره سوداګري له نورو ګاونډیانو سره پرتله کړ. الکوزي زیاته کړه له پاکستان سره زموږ کورنی تجارت یعنې زموږ صادرات او د دوی واردات د پخوا په پرتله په روانه اونۍ کې زیات شوی خو د شمال او د ایران له لارې زموږ تجارت یو څه کمزوری دی. ښاغلي الکوزي زیاته کړه چې د سوداګرۍ برخه کې ستونزې یې د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې یادې کړي دي او له هغوی یې غوښتي چې د دې ستونزو د حل لپاره سکتوري وزارتونه فعال کړي. جاپان کابل ته پوځي الوتکه استوي. جاپان له افغانستانه د خپلو اتباعو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. دا خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو نن دوشنبه خبریالانو ته وکړه او ویل
دا یو بشري عاجل اقدامات دی چې په داسې سخت حالت کې خپل اتباع وباسو. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستان نه باسي، خو له دې مخکې جاپاني چارواکو ویلي و چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي یې ایستلي او یو محدود شمېر هلته پاتې دي. او وروستی نړیوال خبر مو دا چې د جرمني صدراعظم انګیلا میرکل وایي چې له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژۍ هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده یې په 2023 میلادي کال کې پای ته رسیږي. میرمن میرکل د نورد سټریم 2 په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نللیکې د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ وه، ځکه واشنګټن او کیف استدلال کوي چې دا نللیکه نه یوازې د اروپا د انرژۍ پر سکتور د مسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپلاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. اوکراین ته سفر به د صدراعظمې په توګه د انګیلا میرکل وروستی سفر وي، ځکه د راروانې میاشتې د انتخاباتو وروسته یې دنده پای ته رسیږي. میرکل له دې 2 ورځې مخکې په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. درنو لیدونکو، دا د نن وروستي او تازه خبرونه. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.